السلام علیکم. امید دې چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرې نن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. نو راځئ چې د نن ولاګ شروع کړو. ښه نو نن چې د سټوډیو کې یم اوس دا ټایم و بیګم ویډیو کړې ده خو هغې کې مې ایډیټینګ کې څه مسله راځي نو نعیم به یې هغې ته ناست دی او زما اوس د بازار کې لږ کار دی ځم بازار ته بیا به راځم سټوډیو ته او ستاسو سره به ګپ شپ لګوم. چرته ځای منه زموږ سره به نو بازار نه واپس رالم او اوس به مونږ د خپل ویډیو وایس اوور چې کوم پاتې دی که نه ډاپینګ و هغه به کوو چې هغه ختم شي. بس ویډیو کې لا کار ډېر دی خو وایس اوور لا پاتې و که نه نو اوس دا کوو بیا خبرې اترې کوو. ښه نو دې ټایم کې رالم کور ته بس سټوډیو کې ناست وم او ویډیو کار مار چې دی هغه ختم شو. زما کار پکې ختم شو که نه باقي نعیم کار دی نو هغه ویډیو ته ناست و زما کور څه کار و اوس خپل کارونه مارونه کوم تاسو ته به ښایم چېرته به ځای نه زموږ سره به یې بای نو بارانونه وشو بس اوس خلک چې دی نو خپل پټي کري دا وینئ تاسو ټیټر لګیا دي هلته هم لګیا دی هغلته ښکته هم لګیا دی نو زه هم په دې ټیټر والا پسې ځم چې زموږ دا پټی هم واړئ بیا چې وکه روډ ته که نه راځئ تاسو بوځم پټي ته. په دې ځای کې زموږ دا پټی دی دا دی او دا ښکته لږ ځای دی نو دې ټولو کورونه والا خپل کرلی دي دا کرلی شوی دی پورې کرلی دی او زموږ دا لا پاتې دی دا ولې چې زه ناراض یم زما ناراستی د وجې دا پاتې دی. اوس مې ټیټر والته ووي ناوی درځمه نس هغه ته ناست وي دلته خو زما په خیال نه دی نعیم به یې ګاډی راغی نو زه هم هلته اوسم هغه اوس راغی نو خبرې اترې چې هغه سره ګپ شپ لګو راځئ چې ځو. ښه بای نو څنګه تاسو ته ما ووي که نه چې نعیم به یې ګاډی راغی نو هغه یې راغی او اوس ما ته ووایي چې چېرته ځو. زه سټوډیو کې ډېر زیات تنګ شوی موضوع دی سهارا ته چکر له سهارا والي ښه زه اوس چکر لګو داسې زموږ دا کلی چې دی که نه خو ټول غرونه دي او ټول د چکرو ځایونه دي نو بس اوس دې مو باسو او زه چکر به ولګو او بره زموږ په کلي چې کومې پیکوړي دي تاسو ته ما بل اوس بلاک کې ویلو هغه به خورو نو تاسو ته به هم ښایو چېرته به ځای نه زموږ سره یې. وایي زموږ په دې کلي کې داسې زمین هم دي که نه چې دا هم زموږ لکه مطلب زموږ په کلي کې دی او د اوسه پورې لا ما نه دي لیدلي دا لار چې ده که نه دا ګیر چاپېره ونې او دا لار و دا وینه دا ما لکه په ژوند کې به زه په ړومبی پیره ځم اوسه پورې لا ما دا لارې نه دي لیدلي نو بس پته نه لګي دا د چا برکت دی هو دا اوس لکه زه په ړومبی پیره ینم او بل زار ټایم د باران صفت کومه که نه نو باران شوی دی نو ونې بوټي هر څه صفا کړي دي او هر شي له ښکلا یې وپدوه کړې ده. زموږ دا کلی چې دی که نه نو دا مې لکه یو وادي دی خلک وایي که نه وادي هغې ځای ته وایي چې لکه ګیر چاپېره ترې غرونه یې منځ کې اوسېدو ځای نو دا هم یو وادي ده ګیر چاپېره رانه غرونه دي او په منځ کې مونږ اوسېږو. بھائی دا ځای تاسو وینئ ورګه زه درته لرې نه ښایم دې ځای ته تاسو وګورئ که نه سړی ورته لرې نه ګوري نو تاسو داسې څه وایئ چې مطلب دلته به څه شي ځو دې ځای ته وګورئ هغې ځای ته وګورئ دلته د اوبو چینې وې او په دې ځای کې به لکه دا و که نه چې زموږ د کلي مشران وایي که نه چې دا ځای دا اوبه به راسره وچېدې نه اوس لږ وښه شو داسې 3-4 کاله وشو دا چینې مکمل وچې شوي دي او تاسو ته ما اکثر دا خو څه د خدای کار دی لکه مطلب په دې کې زموږ خبرو دغه نشته خو لکه دا دی چې د انسانانو د خبرو مطابق دا خبره ده که نه چې دا لاچینې دی ولاړې دي دا
نو لاچی چې دا کنه دا مطلب دا زراعت والا ټول ځنګلات والا وی کنه چې لاچی وبو وچی نو زما په دغه باندې لکه زما نظریه مطابق دا خدا غوا وجه چې دا چینه ټولي وچی شوی دي مین وجه دا ده خبای نو بده کنده باندې رالو دای په دې لار دا خړلې دا خړ نورم په بره تلې داسي دا بیره پاسه پول دی دلته لار ده برا بادی له دا غیره تلې هغه زموږ پټی چې تاسو ته ما مخکې بلاک کې خولیو اوس مونږ واپس بیا ځو کلی ته دا اوس بله لار وه لکه مطلب لار نه وه خوړ کنده وه که نه او دا اوس توله لار ده اوس په دې باندې ځو خپل کلي ته بای اوس مونږ خپل کلي ته واپس راورسېدو دا وینه تاسو ته چې ما څنګه ووي که نه زمونږ د کلي مشهورې پکوړې دي هغې ځای ته رالو اوسو وای دا چې دي کنه نو دا زموږ د کلی نه بلکې ټولې تپې ډېرې مشهورې پکوړې دي د ډېر د لرې نه خلک راځي بالکل ساده ځای دی لکه مطلب ساده دکان دی دا وینئ تاسو او چې کله دا وخورئ که نه تاسو ته به د ذایقې پته ولګي داسې سړي ته پته نه لګي د دې د خوږوالي خبای نو کور ته واپس رالم او څنګه واپس رالم که نه نو ټیټر را رسېدلی دی دا وینئ پټي کې ولاړ دی او تو هم ورته چانګلې دی بس په دې خپل کار شروع کړې زه به ورته ناست یم بهینو زمانه هر ماسوتن نه دی د بلاک د اخري شاټ چې دی دا پاتې کېږي لکه هزار ورځ به هم زه به نن د بلاک د اخري شاټ خامخا اخلم خو هر ماسوتن زمانه د بلاک شاټ پاتې کېږي بیګانه هم پاتې شوی دی اوس په سهار راخلمه زمونږ نننی بلاګ دومره امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د بل بلاګه پورې اجازت راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان